د زراعت موضوع بیا بالخصوص په افغانستان کې دا یوازې د یو ډول فصل موضوع نه ده، یوازې د غلجاتو، د حبوباتو او د باغدارۍ موضوع نه ده. لکه څنګه چې په ایجنډا کې واضحه ده، دا موضوع په خپل ذات کې د ډېرو سترو مسایلو نه جوړه موضوع ده او حتی داسې مسایل ورپورې تړلي دي چې نن سبا هغه قضایا د نړۍ په قضایاو کې شمیرل کېږي او ټوله نړۍ په دې فکر کې ده چې د دې قضایاو سره څه ډول ته تعامل وشي. د نیکه مرغه موږ او تاسې هم دغې مسایلو سره د تعامل کولو یوه تبازمایي کوو. تبازمایي به په دې ووایو چې دغسې څېړنیز کانفرانسونه هغه که ملي دي که نړیوال دي، موږ او تاسې په ډېرو ابتدایي مراحلو کې یو. دغه کانفرانسونه په لومړي ځل په افغانستان کې متعارف کېږي او دغسې د ټول هېواد استادان که نړیوال کانفرانس وي د بهر نه ځینې استادان په دغسې کانفرانسونو کې موږ او تاسې سره شریک دي او د دغې بحثونو نه د نتایجو د ترلاسه کولو کوشش کوو. دغه بحثونه دوام غواړي او د دغې مسایلو عمق ته رسیدګي غواړي، د دې مسایلو ټولو ابعادو ته رسیدګي غواړي او لکه څنګه چې لازمه ده هماغه ډول ته د څېړنې شکلیات او محتوا او مقاصد ترلاسه کول غواړي.